बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خوږو ملګرو غټ خبر یعنی یقینا چې دغه خبر کې څومره کارونه پټ دي هغه تاسو ته ښیم چې پاکستان باقاعده اعلان وکړو چې افغانستان او پاکستان سفارتخانه یعنی پاکستان کې چې کوم د افغانستان سفارتخانه ده هغه هم اپګریډ شو اوس په دلته سفیر کینی د اوسه پورې حیثیت او سفیر کینستو سره سدي او پاکستان خپل سفیر پړومبي ځل یعنی طالبان حکومت چې کله راغلی دا درې کاله بلکې نه پوره کېږي څلور کاله چې افغانستان کې به خپل سفیر وټاکلو یعنی فل اختیارات دغه په حوالې سره څومره ګټور دي څه ممکنه دي ویزې شو یا چا پرابلم دغه یادول ویزو نور کیسو نو اوس په تاسو په دې کې زه تفصیلي وړاندې کومه دا ویډیو اخره پورې وګورئ او د کې نورم مهم خبرونه به شاملوم او ټول نه غټ خبر دا دی د کې لږ شان تاسو ته ډیټیل در کوم چې دا اصل دې څه شي په دې حواله سره به لږ تفصیل راځم نور لږ مختصر به راشم او تاسو ملګرو نه خواستم دی چې ملګرو سبسکرایب کړئ نیم نو لازمي سبسکرایب هم کوي لایک کمنټس ډیر ضروری دي او کا ویډیو شیر کوي نور ملګرو سره نو خو تاسو سره خصوصي مینوي هغه برزو وړه خبرونه چې کم دي خو نخته چې کم تاسو ته بل ویډیو کې ویلو چې ولې شروع شوې دي په بونډریز باندې یا خاص کر د امیر المؤمنین خبر راتلل او دغه شانتي نور خبره چې مخې راغلي او هغه مخالفت او دا ټي ټي پی طرف نه بیانونه دا شخړه چې دا کیسه وساره کی یعنی دا روغه جوړه وساره کی یعنی دا کم خ عمل روان دي چې کی ولست څومره فائدہ دا هغه وسار کی نو کله پورې ودا بدامنی وی کله پورې ودا یو بل منی هغه وی نو کې انډیا د ډېر زیات زور نو چې هغه سره څومره ایجنټانو څومره هم هغه ملګریو هغه فل فلیج هغه ولګولو خنن باقاعده توګه دغه خبره اعلان جاری شو نائب وزیر اعظم اسحاق ډار باقاعده وزیر خارجه هم دی چې هغه باقاعده د اپګریډلو حکم ورکړ اوس یو خو په وړاندې ځل به د اوس دلته چې کوم سفارتخانه ده هغه به د سپینې جنډې سره او دا کم کلمه په لیکل شوې ده د طالبانو هغه ومنل شو وړاندې ملک شمار شو او وړاندې ملک ته چې پاکستان لکه اسه خو اندرونی پاکستان ارته طالبان سپورټ کړي حکومت جوړ کې هیلپ کړي دي نور کیسې دي خو هغه په خپل ځیونی ولې چلته ملګرو ورته چای پیدا تاسو یوټیوبرانو خولي وا چلته چیس کله چې کومه ډي جی آی سایو خو بهرحال اوس دی وخت کې دغه چانته اقدام یو بولډ اقدام چتول امریکای ته هم زور دی نور ملکونو ته هم زور دی اوس په چین هم دا شانتي عمل کوي او بیا روس هم امکان شته او بیا ایران هم شته خو په دغه ځکه اوس یو غټ سوال چې نن د نائب وزیر اعظم چې کوم د افغانستان دی عبدالسلام حنیفی صاحب هغه یو ځل بیا غږ کو پاکستان باندې هم ایران باندې هم چې کم افغانو انحلا ده او بیا خاص کر چې چا سره ډاکومنټیشن دی ویزې دي د هغه د فوري توګه بند کړي اوس دا به هم بندیږي اوس دغه غږونه چې کم دي اوس په دا ډېر زور نسی ولې چې کله دومره کچه ونه معاملات سم شي نو دا به کېدی شي ورسره کوم نه غواړي په افغانستان یا د پاکستان خلک هم داسې شته چې هغه نه غواړي چې دا معاملات ټیک شي هغه هم دغه ځکه چې کوم اخوانه خو جوات اخکاری چې عملیات شروع شوي دي په بونډریز باندې هغه باندې نښتې شوي دي مرګ ژوبله پکې شوي ده ورنۍ خبره خو تر اوسه پورې ورانه شوي نه ده الحمدلله او دغه کیسه مختازي او په دغه کې نورې کیسې هم راځي خو زه تاسو ته دغه تفصیل ځکه بیانوم چې کوم پاکستان ټکی درې څلور ډومونو باندې غټ خبر روانه ده یو خو صادق خان دی په ټاپ باندې او صادق خان یقینا چې پښتون دی او د دغه سیمې په علاقو نه ډېر زیات خبر دی او دغه روغې جوړې کې او دغه مذاکراتو کې تګ راتګ کې د صادق خان ډېر غټ لاس دی نو صادق خان باندې ډېر غټ زور روان دی چې هغه فل فلیج سفیر وټاکي او که صادق خان سفیر وټاکلی شو وختي ورسره موږ کوشش کولو د ټلیفون په لیکه باندې خو خبرې ورسره ونه شوې
ما خیال چې په دغه سيزونو کې به اوس مصروفه وي خو بهرحال سره مونږ اړیکې وي خبرې ورسره کوو دغه منې اوس څو پوینټونه زه تاسو ته زه ښیم چې فول فلیج سفیر وټاکلی شي یعنی فول منل ملک فول خود هغه منل رسمي توګه باندې رسمیت توګه باندې چې تر اوسه پورې نه ومنل شو یو خو د جانډې غټه لانجه وه اوس په د جانډې څه کیږي هغه باندې باقاعده د افغان سفیر سوري وزیر خارجه امیر خان متقي صاحب کیدای شي نن شیډول تیر شي زما ویډیو جاری کیږي یا سبا شیډول تیر شي چې کوم ورځ راځي خو د ورځو کې اختر نه مخکې پلان دی لکه د کوم لوی اختر روان دي دینه مخکې پلان دی چې هغه به راځي او د ټول معاملات به هم تیر شي اوس دغه کې دوه شخړې مخې ته راتلی هم شي هغه هم تاسو سره رسوم چې کوم د بیرغ په معامله ده چې کوم د افغانستان بیرغ زوړ دی درې رنګه یا اوس د طالبانو ولا دغه خو په پاکستان کې خو دغه ښکاره شوه چې دغه ومنل شو په رسمي توګه باندې ولې چې دې مې تاسو ته مخکې که تاسو ما زړه ویډیوګانې وګورئ هغه کې چې کوم دلته کې کیسه جوړه شوې وه په بیرغ باندې هم تاسو ته ښودلي دي خو موږ به تاسو تفصیل په دغه کې چند ملګرو ته وضاحت کې ورکوو یو خو په دغه کې چې اهم خبرې کېږي اوس په د امیر متقي صاحب په لاس کې ده چې د کوم پیور کارډ دی د مستقل بنیادونو په حوالې سره څه فیصله کېږي هغه به حکومت ورسره باقاعده توګه ټیپ کوي او چې افغانستان حکومت ومني هغه شانتې به کوي دویم چې کوم انخلاق کې خاص کر چې کوم ډاکومنټډ کسان دي چې زیاتر خو نه دي لږ لاړ دي ای سی سی کارډز والا په هغه باندې به هم خبره کېږي او دا هم ذرایعو نه دا خبره تصدیق شوې ده ورسره دغه کې چې کوم ویزا پروسس دی اوس دغه ټول نه غټ خبر چې کوم په دغه کې راځي هغه به د ویزا پروسس دی اوس په ګوره تاسو به هلته اپلای وکړئ اپلای به دلته راغله دلته نه وزیر خارجه نه یا د نور نه کېدل ډالرې لګېدل یقینا چې دغه کې زه خپله لاړې راغلی یم لیدلي مې دي هر څه په سترګو لیدلي بلکې زما که ووایم چې ذاتي هم مفت نه دي شوي نو تاسو به حیران شئ وجه دا ده چې هغه پروسس داسې کې راتللی شوی پروسس دی اوس چې کم په دغه کې غټ پروسس دی چې دغه باندې ما سوال هم کړی و او دغه باندې تپوسونه هم کړي وو چې اوس په اختیار چې کم دی هغه هلته فول فلیج کله خپل امبیسیز هلته سفیر ناست وي نو هلته نه به ډایرکټ هغه ته اختیار وي دغه کې او ممکن ده چې هغه پروسس کې وخت کې هغه خپل یو لیمټ کېږدي چې هغه دلته راځي هغه کس چې کم دی یا هغه کس چې کم دی لکه اوس ماته ویزه میلاویږي نو زما به ډیټا لازمي چې کېږي چې آیا ترخګر خو نه دی آیا بل څه ورانکار نه دی یا بل څه هغه نه دی شړک پړک کې ویزه هلته کې سټمپونه عرضه کې دا غټ خبر دی ورکې او دا کېدلو سره یقینا چې یو خو به دغه مسله حل شي دویم چې کم په نړیواله کچه چې د پاکستان دغه اقدام چې کم دی اوس په دې باندې به سنه هم اوچتېږي خبرې به هم راځي ډېر هغه به هم کېږي خو د چین اوسه پورې سره رانغلل خو چین د پاکستان یو ځای دغه فیصله کړې وه خو اوس لا پورې د چین باقاعده توګه اعلان نه دی راغلی اوس ممکنه ده چې دې پسې لنډه چین والا هم راشي او دغه کیسه چې کومه ده دا به ډېر زیات د افغانستان خلکو دپاره لکه حکومتونو خو به ارزوي شي خو ولس ته ورځي چې کومې فایدې میلویږي هغه به ډېر زیات وي بیا دلته چې کومه سفارتخانه ده په دغه سفارتخانه کې اوس هم چې هغه کله خبرونه راغلل هغه شول نو خلکو د تذکرې د پاسپورټ دغه مسلې په حل کېدلی شوې خو اوس په دلته کې دغه څیز نور هم بهتره شي پاسپورټ چې چا بالکل نه جوړ کړی نوی پاسپورټ جوړول یا نوي تذکره نه وه جوړه کړې شوي هغه شانتې عملیات په دې باندې به اوس ټول کارونه شروع شي او الله دې وکړي چې دغه نن جمعې ورځ وه او بختوره ورځ وه په بختوره ورځ تاسو ته ما ښه خبر درکړه او ملګرو ته سلامونه هم ستاسو کمنټس جوابونه ما څه لیکلي خو دغه خبر ډېر اهم و نو په دې باندې زه راغلم تاسو کمنټس لازمي زه پړوم هم او کم ضروري وي ما ته ورکې ډېر زیات ښه مو لګي او داسې مونږ ته لږ شانتې هغه طرف ته نظر هم شي چې دې طرف ته کول پکار دي او بل یو کمنټس باندې جواب در کوم چې هغه باندې تاسو به نږدې ورځ کې وګورئ او که کوم ملګري داسې بیا وي پیښه ما ته میسج کولی شي چې په هغه سره ویزا وي هر څه ډاکومنټس پوره وي او بیا هم پیسې ورکړي وي یا پیسې ونه اخیستې شوي وي نو بیا هغه کمنټس دې وکړي او په دې باندې به تاسو ته پته لګېدلي چې اوس به انشاءالله د هغه معامله بند شوي
دا خبره ما ته راغلی دی او چې کوم عمله وه هغه کې هم چینجنګ راغلی دی. همدې سره غواړم اجازت او انشاءالله نوې خبرونو سره بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغه ساعته به غواړم اجازت او دعاګانې.